یو بل پوښتنه کړې ده چې یو چا ته زکات ورکې، آیا هغه ته به دا خبره کې چې دا زکات پیسې دي؟ جواب دا دی چې نه، دا خبره کول داسې ضرور او لازم نه ده. یو سړی چې د هغه حال ته معلوم وي چې دا سړی فقیر دی، مسکین دی، یا ژوند د ګزاره حال روان دی، ضرورت ورته لري، او دارنګه زکات ور باندې کېږي، د نصاب خاوند نه دی، نو د هغه ته زکات ورکولی شي په پټه خوله باندې. د سره ورته داسې مه وایه چې دا زکات پیسې دي، بس همدغسې ورکړه. ستا نیت پورې اړه لري، ستا زړه کې نیت د زکات دی، نو ستا زکات الله تعالی قبلوي. او اکثر داسې کېږي چې بعضې خلک دا شرم ګڼي چې یو چا ته وایي دا زکات پیسې دي، نو هغه د شرمه بیا اخلي هم نه، ځکه دا زکات چې دا د مال خیری دی. نو دې وجه نه هر چا ته دا ویل پکار نه چې دا زکات پیسې دي، بس په پټه خوله ورکول پکار دي. او بله خبره دا که چېرته یو سړی دا حال پټي، تا ته معلوم نه چې دا به فقیر یا مسکینی، مستحق د زکات به یې او که نه، ظاهره کې هغه فقیر مسکین نه ښکارېږي، نو ته هغه ته بیا ویلی شي چې مثال که زکات در باندې کېږي چې دا درکړم، او یا دا زکات پیسې دې واخله، نو هغه بیا خپله وایي چې یاره مستحق یم یا نه یم. په دغه وخت کې بیا هغه ته ویلی شي. او که چېرته د یو سړي حال تا ته معلوم وي چې دا سړی مستحق دی، نو خامخا هغه ته ویل ضرور نه دي. بعضې خلکو دا ټکی لازم ګرځولی، ښه ورته کلي کې یو سړی معلوم وي چې دا مستحق دی، او دا چې پیسې ورلي ورته دا زکات پیسې دي واخله، نو دې خبرې ته ضرورت نشته دی، نو دې وجه نه همدغسې ورکړه. او ښه خبره به دا چې د بل چا په لاس ورولېږي تر څو تا ته سترګې بیجېږي. اکثر داسې دا زکات پیسې چا ته ورکړي، نو د هغه سترګې هم درته بیا ټیټي. نو دې وجه نه زکات دا په داسې طریقه باندې ورکول پکار دي چې دا خپل احسان ونه ګڼي هغه باندې، ځکه دا خو حق دی په تا باندې چې دا به ورکې، دا په تا باندې فرض دی، الله تعالی تا ته دومره مال درکړی دی، نو دا زکات چې ته وباسې دا په چا باندې احسان مه ګڼه، او دارنګه اثباتنه پرې مه کوه. په داسې طریقه باندې ورکړه چې هغه دا شرم ونه ګڼي، او دارنګه ستا مخې ته سترګې ټیټې نه شي. نو په صحیح طریقه باندې زکات ورکول پکار دي. صحیح ده. او دغه ټکی ویل داسې ضرور او لازم نه دی، بعضې خلکو لازم ګرځولی. نو د چا حال چې پټي، نو هغه نه دا پوښتنه کولی شي، او که چېرته حال معلوم وي درته، نو هغه ته همدغسې ورکړه.